شین ځای د ذهن او دماغ په ساتنه او تیزواله کې مرسته کوي. سلام، وخت مو بخیر. د پښتو پلس چینل ته ښه راغلاست. هیله ده دا ویډیو تر پایله وګورئ. څېړونکي وایي په شین ځای، باغونو، فصلونو او کروندو کې چکر وهل د انسان او په ځانګړي ډول د ماشوم د ذهن لپاره ډیر ګټور دی. د ډنمارک آرهس پوهنتون ساینسدان او څېړونکی پروفیسور کریستیان انګمن وایي شنې سیمې د انسان دماغو لپاره ګټور تمامیږي او په دغه ډول شنو ځایونو کې اوسېدل او چکر وهل د ذهن په تیزوالي کې مرسته کوي. په ځانګړي ډول د کوچنیانو لپاره دغه ډول ماحول جوړول ډیر ګټور ځکه دی چې لویان شي دماغ یې ډیر تیز وي. څېړونکو له 1985 څخه تر 2014 پورې د نړۍ له بیلابیلو سیمو د سټلایټ په واسطه د شنو سیمو انځورونه اخیستي او وروسته یې په یادو سیمو کې پر شاوخوا 9 لکه ماشومانو څېړنه کړې چې شنه ځایونو ته نږدې او لرې دي. دوی په دغه څېړنه کې په کلیواله سیمه کې د دماغو د روغتیا پلټنه وکړه چې 14 ډوله نقصات یې پکې وموندل. څېړونکو د دغه تحقیق په پایله کې وویل هغه کوچنیان چې شنو ځایونو کې وخت تېروي د دوی په ځواني او زیات عمر پر وخت پر دماغي ناروغیو د اخته کېدو خطر 55 سلنه کمیږي نسبت هغه ماشومانو ته چې له شنه ځایونو لرې اوسیږي. په څېړنه کې ویل شوي هغه کوچنیان چې 10 کاله شنو ځایونو، باغونو او پارکونو سره نږدې وخت تیر کړي نو په لویېدو سره یې پر دماغو اثر پرې باسي. مننه کوم چې تر دې ده موږ سره یو ځای واست. که غواړئ نورې تازه او معلوماتي ویډیوګانې زموږ له چینل څخه وګورئ نو هیله ده پښتو پلس چینل سبسکرایب او خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه کوم، ښه وخت ولرئ.